ټولې لارې بندې دي. دلته بیا هر څه پر مخ ځي. د میږیانو لویې لارې هیڅکله هم نه بندېږي. زموږ په لویو لارو کې لاربندښت نه یوازې عادي دی، بلکې موږ انسانان تل نوي ریکارډونه پکې قایموو. د دې لپاره چې د ریتا په نوم هریکن طوفان څخه وتښتي، د 2005 کال د سپټمبر پر 21 تقریبا 2.5 میلیونه خلک له هیوستن څخه وتښتېدل. له کبله یې د دالاس په لور د انټرسټیټ 45 په لویه لار د 160 کیلومترو په اوږدوالي 48 ساعته لاره بنده وه. په برازیل کې په 2014 کال د فوټبال نړیوالې اتلولۍ په ساو پاولو کې لاربندښت پیل سو چې 344 کیلومتره اوږد و، یعنی له ساو پاولو څخه تر ریو پورې ټوله لار تړلې وه. د 2012 کال په نوامبر کې مسکو د روسیې سخت ژمی د نړۍ تر ټولو سخت هیواد ځپلی و. 3 ورځې او شپې د واورو طوفانونو د سان پیټرسبورګ او مسکو ترمنځ لار تړلې وه. خو د لارو د بندېدو اصلي لاملونه بیا څه دي؟ اصلي دلیل دا دی چې کافي ځای نه وي. نور دلایل هم شته، خو هغه لږ وي. ځینې خلک د موټروانۍ پر مهال اشتباهات کوي او مثلا سم پام نه کوي او بیا یو دم باید ډیر سخت بریک ونیسي. د ودانولو چارې، ټاکرونه، خراب هوا، خو 80 سلنه لارې له دې کبله بندېږي چې سړکونه موټرو ته کافي ظرفیت نه لري او په بیلو سیمو کې توپیرونه هم شته. دا چې ډېر موټرونه عیني طرف ته روان وي تقریبا په ټوله نړۍ کې تر ټولو عام دلیل وي. خو میږیان بیا ولې بند نه پاتې کیږي؟ په میږیانو کې هر څوک یو ته او هماغه یو ټولو ته خیال ساتي پرنسپ عملي کیږي چې د موټر چلوونکي اکثره نه مراتبي. هغوی تل غواړي تر نورو مخکې خپل هدف ته ورسیږي، بې له دې چې بل ته پام وکړي، خپل کار مخ ته وړي. ځکه نو موټروانان هم له میږیانو څخه زده کړه کولی شي. د سړک په سر موټر چلوونکي یو له بل سره همکاري نه کوي. هغوی ځان غوښتونکي دي چې د ټول نظام اغېزمنتیا ورباندې تر پښو لاندې کیږي. د ریاضي په ژبه کې وایو 2 ماکسیما یا د اوج ټکي لرو. یو د ټول نظام ښېګڼه ده او بل د هر فرد ښېګڼه ده. موټر چلوونکي ته د خپل کار اغېزمنتیا مهمه ده، خو دا د سیستم یا نظام لپاره تر ټولو غوره لاره نه ده. کله چې موټروانان یو د بل پر ضد عمل وکړي نو ټول نظام مؤثر کار نشي کولای. میږیان سره ګډ کار کوي او یو مشترک هدف لري. موږ انسانان بیا ټول فقط له یوه ځایه بل ته رسیدل غواړو او یوازې ځان راته مهم وي چې له کبله یې په تړلو لارو کې ډیر وخت له لاسه ورکوو. خو دقیقاً څومره وخت له لاسه ورکوو؟ د مثال په توګه د جرمني په تر ټولو لوی ښار برلین کې زه فکر کوم چې د ټومټوم شرکت یو ارزونه کړې ده چې د اصلي ترافیک پر مهال سړی کار ته په لاره کې څومره اضافي وخت تیروي. په برلین کې دغه رقم 10 سلنې ته رسیږي. دا ډیر نه معلومیږي او په نړیواله کچه هم ډیر نه دی. په نورو ښارونو کې دغه ستونزه لا زیاته ده. دریم مقام بوګوتا لري. د کولمبیا اوسیدونکي په کال کې تقریبا 210 ساعته بند پاتې وي، یعنی ټول ټال 10 ورځې. له کبله بیا د ځینو خلکو اعصاب هم خرابېږي. دوهم ځای د هند ستر ښار بنګلور خپلوي. په 2019 کال کې خلکو دلته 243 ساعته په تړلو لارو کې تیر کړي دي. البته د تړلو لارو اصلي مخکښ ښار مانیلا دی. د فلیپین په پلازمینه کې موټر چلوونکو د احصایو له مخې په 2019 کال کې 250 ساعته په لاربندښت کې تیر کړي. ډیر خپلسري او ځان غوښتونکي موټر چلوونکي چې په تنګو لارو کې بند پاتې دي. خو د میږیانو لویې لارې هم ډېرې زیاتې تنګې برېښي. مګر دغه حشرات څنګه خپل ترافیک جاري ساتي؟
میګیان د وږمو د لارې سره ارتباط ساتي او شاته د بویونو غدې لري. هغوی تل وږمي مواد جوړوي او له دې لارې معلومات لیږدوي. میږي د ټولنې لپاره کار کوي او ټول سیستم یا نظام جاری ساتي. هغوی نه غواړي چې کوم څوک دې د ګډ کار بهیر ته خنډ شي. نو ځکه ورڅخه یو څه زده کولی شو. خو زه شک لرم چې خلک به د میږیانو په څیر کړو وړو ته راوستلی وشو. میږیان سره مشترک کار کوي. هغوی ځان له شرایطو سره عیاروي. موږ انسانان خبرې نه سره کوو. که یې کوو نو یو د بل پر ضد. په دې نه یوازې وخت ضایع کیږي بلکې په پایله کې ډېرې پیسې هم له لاسه وځي. لاربندښت کې دننه اوسط سرعت په ساعت کې 10 کیلومتره وي. که په لویه لار 4 کیلومتره او 2 خطه بند وي او 3 ساعته ونیسو او سړی د اتیا پر ځای په 10 کې حرکت کوي، نو سړی حسابولی شي چې ضایع شوی وخت ټول ټال څومره د پیسو مصرف لري. هغه تقریباً 50 تر 100 زره یورو دي د یو لاربندښت په سر. ما د ټول آلمان په کچه یو کال حساب کړی دی چې 80 تر 100 میلیارد یورو کیږي. اوسط رقم 8 میلیارد کیږي چې هر کال په لاربندښت کې د پاتې کېدو له کبله ورڅخه جوړیږي. یعنی دا نه یوازې د وخت ضایع کول دي. نو موږ له دغو لیږدونکو حشراتو څخه اوس یو څه زده کولی سو. په راتلونکي کې به اتومات سیستمونه ولرو چې د میږیانو کړهوړه کاپي کولی شي. په پایله کې به ښایي یو کارنده او اغیزمن ترافیکي نظام ولرو چې د نن په نسبت به ډیر لوړ ظرفیت ولري. د میږیانو په مرسته شایي داسې ترافیکي اسانتیاوې رامنځته سي چې لاره راته پرانیزي او کړهوړه مو عیاروي. خو په پایله کې هغه په موږ پورې هم اړه لري چې سرعت د وضعیت سره سم راکم او له دې لارې د ناڅاپي بریک نیولو مخه ونیسو. یوازې داسې شایي ډیر وخت او پیسې وسپموو او دغسې انځورونه هم راڅخه هیر سي.